السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا دونه ولس په صدقه کې راغی کنه. او استاد دغه میړان او استاد دغه قربانۍ چې تا کړي دي او د دې ولس دپاره او د دې افغانستان د خلکو دپاره مظلوم ملت دپاره هر یو ځل کې الله پاک دې تا ته د دې حجر عظیم درکړي. دایت لری ودان داد گلو گلستان خدایت لری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایت لری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا هم صدقه جاریه ده. سلام اچول او اخیستل سنت طریقه ده. او نیکی به سونه مولوی صاحب یو سلام باندې الله جل لس نیکی ورکړي چې پورا الفاظ وي دیرش نیکی الله ورکړي. زی به صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا دونه ولس په صدقه کې راغی کنه. زمونږ هر قدم کوشش دا دی چې ټول مسلمانان په اتفاق او په اتحاد باندې په صدقه کې سره شامل کو. یاد ځای د الله تعالی کور دی. من کوشش دا دی چې افغانستان ته په آبادۍ کې پوره ونډه والو پوره کار وکړو. بالخصوصتا د هغه رب کور دی چې ما تا ته ژوند راکړی سالم پیدا کړیو او پر موږ او تاسو یې حق دی. ژوند دی تیریږي مرګ راځي خو د مرګ نه مخکې باید پوره کوشش وکړو د هغې دنیا دپاره د خپل مور و پلار دپاره د خپل کورنۍ دپاره صدقه جاریه وکړو. راځي مین خبرې ته چې دا مسجد کې څه ستونزه ده دا به تاسو ته معلومي چې زه هر چی ته ځم خو د صحیح اوبو بمبې مشکل دی چې صحیح اوبو بمبه ورته افتتاح کړو. د الله جل جلاله د کور دپاره موږ قربانۍ ته هم تیار یو. د عطا خیریه بنسټ نه ډېره مننه کوو. هر کله د الله جل جلاله راولي زموږ تقریبا د جامع جومات یو 500 ان تر دې پورې چې 600 لمونځ کوونکي موږ لرو دلته جامع جومات او موږ د اوبو ستونزه لرو او ستاسو نه هیله کوو چې موږ دلته یو څه منظوره کوي. دا به ستاسو موږ سره ډېره مهرباني وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولوي صاحب وایي چې دې جامع جومات د صحیح اوبو ضرورت دی. ولې به نه وهو ورته پیسې به قرض کوو خو دا کار به کوو انشاءالله. صدقه جاریه ده او مخکې مې یاده کړه چې د رب کور دی په دې اوبو باندې چې اودس وشي او په دې اوبو باندې چې وڅښل شي او شاوخوا ګاونډې ترې ویسي او دلته بوډي ښایسته ګلان وکړل شي هغه ترې اوبه شي چمن ترې اوبه شي. صدقه جاریه ده. په صدقو کې بهترینه صدقه اوبه دي کویستل دي. راځئ تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ انشاءالله چې کار شروع کوو د قرآن پاک په تلاوت شروع کوو. بیا هم وایي راځئ په افغانستان کې داسې کارونه وکړو چې هغه د آبادۍ کې پوره ونډه لري او رول لري. او بل صدقه جاریه ده. شمل ورو ظلمو کور دی خای زمونږ هره کورنۍ ضرورت لري هم د سکول اوبو دپاره هم د جامع جوماتونو دپاره. موږ ډېر مشکلاتونو سره مخ یو او ستا دغه میړان او ستا دغه قربانۍ چې تا کړي دي او د دې ولس دپاره او د دې افغانستان د خلکو دپاره مظلوم ملت دپاره هر یو ځل کې الله پاک دې تا ته د دې حجر عظیم درکړي او په هغې دنیا دې الله پاک بدلې درکړي او په دې دنیا دې الله بدلې درکړي. موږ غواړو چې دا ستا همکارۍ دي چې زموږ ولسونه د تا سره مینهوال دي او منډې رامنډې خو دا ستا خپله مینه ده چې ستا مینه ده زموږ تا سره مینه ده. موږ د تاسو نه دغه خواهش او دغه غوښتنې لرو چې زموږ ضرورتونه دي. اوس زموږ دغه ډېر وخت کېږي چې موږ د صفا اوبو دغه نه لرو. څوک د یو ځای نه اوبه را انتقال کړو څوک د بلې څوک کورونو کې خواران څوک بیا اودسه پاتې شي. نو دا ستاسو په همکاریو به کېږي او ستاسو په هلو ځلو به کېږي انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحابي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهد الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم أهلك اليهود والنصارى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير. الحمدلله تلاوت شلو ان شاء الله افتتاح کو شروع کو ولم 22 تاریخ ته د ومه میاشتې 2023 کال دی. استاد سٹارټ کنو. افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور د خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو